अजीजानो सोपुरे चिद दिन द मसलो ताल्लुक दे द उलमाओ बरकत ते तासो हर वक्त आओ रही ननशपा सिर्फ द हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु द इश्क और अगसर द मिने पयात के द्वदरे घंटे मुंग और तासो टोल रा जमा शिवी चिदल तकीनु और द दिन खबरें वाउरू सोक दवैना और सोक दावरे दो ददे सवाब दागी परूह बांधे उबा जका चिकवयुन किता सवाब दवेलो मिलावी नो औरिदुन किता सवाब द औरिदो मिलावी। यो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चहर अशपा दासमान ना द मलेको यो टोले राकुजी आवागा पदेशम का गिर्ज गोरी चदा खलक सके चर्त चे दास मजलिस गोरी लकदा तासु चे नास्ता मलेके राशि और दागा मजलिस न गेर चापेर दायरा जोड़ा की हदीस के राजी चे दुमरा तादाद के अगर मलेकी हुई चे तर आसमान पूरे सफुन और रसी जिस वक्त की मजलिस खत्म शी मलेकी खपल ज़े तलारिश अल्लाह जल्ला व अला शानुहु ते तपोस कई चे तपोस ते कई चे तासु चरतनन वक्त या अल्लाह दमाल गुमंडई पलुई जुमात के डेर अलोया इज्तिमा खलक पकी डेरू हो इमाम नौ डेर दुनिया रागले वा से कोई वे जी कुरान और हदीस और अल्लाह और तो फरमाई जय मलेको तासुपदी गवाहान शई चे अग मजलिस के सुमरा खलक नास को टोल माओबा मलेके और तो वही दाद दे मलेको जोड़ा दत्ते चे अल्लाह और तो बनी आदम पैदा को न मलेको और तो चे या अल्लाह बनी आदम म पैदा कर विने बतो यही और द दुनिया लबड़े झगड़े बकई और दगा कई अगर तल इन्नी आलम माला ताला ज पोएगम पागशी चे तासु पे न पोए मलेके और तवई चे या अल्लाह उस दा चाहता तासु दाव न वई चे मा द मलेको जोड़ा दट्ट के होवे नो द मलेको जोड़ बे द बी उकड़ा जका ची मुफ्तियान होता सो टोल यही डेर अजर पर सड़ी पे तो लगो मलेकी कसम पे खुदाए दे चित्त सड़े शे नो द मलेकी रुतबा स्ता द यौ वेख्त उमरम नदा स्ता यौ वेख्त दे मलाइक आसमानुना दा टोल कायनात अल्लाह पाक ताद पार पैदा करे ताला दा ज़्मका ताला दा आसमान ताला दा अनवर ताला दा स्पोगमय ताला दा स्तूरी ताला उस तो सपोएगी दा स्तूरी अल्लाह माद पार संग पैदा करी मा तद स्तूरो न पैदा या
سپوږمۍ ما د پاره الله څنګه پیدا کړي، ما ته د سپوږمۍ نه څه فایده ده؟ یا نور الله ما د پاره څنګه پیدا کړي، ما ته د نور نه څه فایده ده؟ دا خو لوی تاریخ ته لوی فلسفه ده. اوس هغه نیمه غنټه یا غنټه کې خو زستا مخ کې بیانول نه شم، دله بزان لګ ملنګ کول غواړي. ځکه دا معشوقانه خبرې دي او معشوقه خو اله د سړی په لوي جوړې دي په مخ د فراق خو نکړې لارې، جوړې دي په مخ د فراق خو نکړې لارې، د پکم دلیل زما د مینې داودارې. دې ورکا چرته ورځ دي جړلې نه دي او صاحب زما د مینې او د ما د عشق داوی لري. نا حضرت ماله یو چټ راکو چې توحیدم پکې څو وایا ار چرته نه چراغه کنه څوک موحد پکې ناس دی. خدای ته وګوره عقل زده کړه. یو من علم سره لس من عقل پکار. علم راغه او عقل نو نو سټ بدین ګسی خوري او در په در او خاورې په سر بګرځي. عقل زده توحید دا هغه شی دی چې بې دینه خو سړی مسلمان کېدی نشي. چې د چا دا عقیده نه چې خدای یو دی، سړی خو مسلمان نه دی. اوس دا عقیده تقریبا د 100% مسلمانانو دا چې خدای یو. د مسلمانانو دا عقیده ده نه چې خدایان دو دي یا درې دي یا څلور دي. کدا هلکه تاسو کې څوک شته چې دوه خدایان منئ یا درې یا څلور یا پنځه منئ؟ خبره دا نه ده. د خدای په یووالي عقیده د 100% مسلمانانو ده، لیکن د الله په توحید دلیل، د الله په وحدانیت دلیل دا سوا د علماؤنا 100% مسلمانانو نه. ته چې وایې چې خدای یو دی نو تا سره د الله په یووالي دلیل سره. ته چې وایې چې الله زما خالق او مالک دی نو ته د هغه په وجود تا سره دلیل سره. ته چې وایې چې الله شته د هغه په شتوالي دلیل وایه. هغه یو دی د هغه په یووالي دلیل وایه. هغه هر ځای کې حاضر ناظر دی. دا صرف او صرف د خدای صفت ته په هر ځای کې موجود، هر ځای کې حاضر ناظر. دا صفت مختصه د پروردگار دی. په دې صفت د الله په مخلوق کې هیڅوک په بل موصوف نه دی. نعره تکبیر. ځینې زمونږ ملګري داسې دي چې هغوی داسې ناست دي، ناګانه راپاسي وایي پاسئ سلام شروع کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. ښه خلک پاسئ. ما یو ته ووایي چې هلکه مونږ سله پاسې، زه خو بدن نه دروند سړی یم، زه ودرېدی ډېر نه شم. په دې مې پوه کوي هسې خپلو کې خبرې کوو، په دې د هغوی خفه کېږي نه. زما او د هغوی منځ کې په دین جګړه نشته، زما او د هغوی منځ کې د خېټې جګړه ده. زه تا ته ایماني یم، دین باندې جګړې نشته، معامله د خېټې ده. او د خېټې په سر سړی سړی هم وجني نو بھائی دې خوا وګوره، ټیک کړه دې خوا وګوره. ته چې وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس تشریف راغی، نو ستا خو دا عقیده ده چې رسول الله په هر ځای کې موجود دی. نو کوم سړی چې اوس راشي نو د دې دا معنا چې وړاندې دلته نه و کنه. نو ستا عقیده خو د هر وخت موجود ده او ته وایې چې اوس تشریف راوړو، نو تر اوسه چې نه نو دا خو ستا د عقیدې خلاف.
خپلو کې خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه رتبه دا انچیټیپ اچھا سره نشتا چې ناپی کې چې داغه شان څومره داغه شان دومره چې د الله نه را لاندې او د ټول کائنات د پاسه داغه رتبه د الله ذات نه لاندې او د دې ټول کائنات د پاسه په دې منځ کې د پیغمبر شان دی استاغه و پیړی چې د قبر نه روزي دا شان معلومونه دا شان خو جبريل نو معلوم کړي جبريل یو ورځ ورته داسې ګوري ورته وی آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری و یا رسول اللہ ما یولک سلیر ذرا پیغمبران لیدلی دی د دنیا ټول معشوقی می لیدلی دی بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری معشوقی خو می ډیری لیدلی دی خو ته پکې لا بل شي کلا کلا با د جمعې په ورځ پیغمبر عبا مبارک واغستا تور پټکې به په سر قرآن جبه په سترګو کې واچ کوله سړی چې رانجه واچي اوس مونږ خپلې مولي دي تاسو ځان ته چېرته ډېر رېګمالونه په ځان ومږئ خو رنګ هم خړه دی خالص لکه د دې خلکو د رنګونو ته ګوره توبه الله دې معافي راکړي ښایستهوالی د انسان په شکل کې د ایمان په رڼا راځي د ایمان په نور راځي خدای سره په رابطې او تعلق راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحیح عشق او محبت راځي د سړي مخ کې چمک په ریګمال نه راځي په پوډرو نه راځي په پاکیانو والو نه راځي مخ ته چې ګورې ته به د په شکال د چنډخ سرمن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی دی تور پټکې په سر دی عبا غسل دا په منبر ولاړ صحابه ورته داسې ګوري وای ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی یا اللہ سخواسد ششان دے سرانجدین پہ کیا چوئی اگر روب اگر دحشت سورلسم سپوږمۍ ده حضور پروت ته حضرت عائشہ ورته ناسته ده کله سپوږمۍ ته ګوري کله چهره انور د جناب محمد رسول الله ته ګوري بی بی عائشہ فرمائی چې په خدای مې دې قسم وي ما بچ د چهره مبارک ته وکته او بیا به مې سپوږمۍ ته وکتل نو سپوږمۍ به راته تښکارېدله سپوږمۍ څه شی دی د چهره انور د جناب رسول الله په مخ کې نور څه شی دی د چهره انور په مخ کې هغه شان په کومه لار به چې تېر شو 3 ورځې به دا لارې نه خوشبويي تله دا د پیغمبر شان رتبہ قرآن کو
ټول انبیاء ہوتا دا ویلی شویو چې تاسو به زما رضا لټوئ ما پسې به ګرځئ ما به راضي کوئ 1,40,000 پیغمبرانو سره معاهده دا وه چې تاسو به زما رضا لټوئ ما به راضي کوئ او پیغمبر سره معاهده دا وه چې حبیبه زه به ستا رضا دا ټول صفات الله ورکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو د الله نومي پنه دی بلې خپل صفات خاصه چې دي په هغه باندې اس غیر الله موصوف کړي نه علم ما ته وګورئ د پیغمبر علم څومره الله تاسو رښتیا وایي د خدای د علم اندازه څوک لګولی شي نه چا عقل علما سکه چې انبیاء ته د الله د علم اندازه نه وه لګولی شي ما ته وګوره څنګه چې د الله د علم اندازه تر اوسه هیچا نه ده لګولې او نه د انسان عقل رسۍ دې ته کېږي دغسې تر اوسه پورې د هغه رتبې او د علم اندازه هیچا نه ده لګولې چې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره علم ورکړ تاسو په ایمان ووایئ چې د قرآن نه لوی علم به چېرته پیدا شي پیدا به شي په زور ووایئ چېرته به پیدا شي نو قرآن غوندې علم الله رسول الله ته ورکړ قرآن کې راځي نحن نقص عليك احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص وان كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك اے پیغمبره یو داسې قصه درته بیانومه چې ډېره ښایسته قصه وان كنت من قبله لمن الغافلين قرآن د تا ته د دې قصې پته نه وه اوس یې درته زه بیان دا قرآن دې نه لوی علم بل چرته کېدی شي چې پیغمبر ته الله ورکړي لیک اوس قیامت دی کله وی پیغمبر په خپله ویلي ما المسؤول عنها بعالم من السائل جبریل ته تپوس کوي اخبرني عن الساعه قیامت راته وایي چې کله وی رسول الله ورته فرمایل چې جبریله زه په دې مسله کې تا نه زیات عالم نه د قیامت علی التعیین چې په کوم تاریخ وی دا علم سوا د الله نه بل هیچا نشته نو عرض میں داو چې نن علماء دیوبند چې هغه خلق دی چې دیوبند جوړ دی ته په هندوستان کې چې دا به قلای او د دې قلا نه به په لندن باندې ډزې کیږي او دې قلا نه به پیرنګي سره ډزې کیږي او دشمنی به کیږي نن هغه علماء دیوبند دي وای دا علماء وای دا دیوبندیان چې دي نو د پیغمبر شان نه مني داسې خلک هم شته کېږي وای پیغمبر دی شان نه مني ابل سره چې واوري چې پیغمبر دی شان نه مني وای دا کافر نو دی وای چې شک کې پیغمبر دی شان نه مني پیغمبر دی شان مندم حلوے دی شان نہیں پیغمبر دا شان جڑا نہ منے وہ یقیناً کافر ہے لیکن جڑا حلوے دی شان نہ منے حلوے دی شان ماں دے کوارٹے دروازے نہ بار یو تقریر کر دا الوا ملوا کسی میں پکے کڑے نو ما ته یو گمنام خط راغی
چې خط راغی نو داسې کنځلې پکې لیکلي، داسې کنځل چې پناه په خدای، او اخر کې لیکلي چې دا خط کې دا کنځل مې ځکه درته لیکلي دي چې ته د پیرانو برخلاف. زه پوه شم چې دا چا لیکلی دی. ما وی بچوس خو به دې بلکل هم نه پرېږدم، ځکه چې د اخري ټکي دي تا ما ته ځان وښوی. تاسو اندازه ولګوئ چې یو سړی څه چلو شو چې د پیغمبر شان هغې له خو مونږ ټول ژوند وقف دی. تاسو رښتیا ووایئ چې کوټ پتلون اچول، ټای تړل، په مخ روزانه ریګمال مګل، دا خو زمونږ هم ډېر خوښ. دا اوس وګورم په مخ باندې صاحبه دا ګیرې، دا خو څه داسې دغه شی نه دی، دغه وجه ده چې په جنت کې به ګیرې نه وي، صفا مخونه به د خلکو. دا هم دنیا کې یو امتحان دی پتا چې ته چې په چا مینې هغه ګیره پرېښې ده، نو که عشق د صادقي نو د هغه غوندې شکل به تم جوړی. دا یو امتحان دی. زمونږ لباس وګورئ، زمونږ ناسته پاسته وګورئ، زمونږ خوراک وګورئ، چال چلن هم وګورئ. مونږ خو د پیغمبر په شان باندې خپله ټوله زندگی خرڅه کړې. ما سلطنت بکوچوي، ما سلطنت بکوچوي، جانال فروخته مور حقیر را بسلیمان فروخته. وای ما ټوله بادشاہي د خپل یار په کوڅه کې خرڅه کړې ده. مونږ خو د پیغمبر په شان باندې ټوله زندگی خپله قربان کړې ده. نن دا تالی سټ پاسی وای اے پیغمبر دی شان نه نیمه ما دا ټکی به چې پیغمبر دی شان نو ضرور منیا. جڑا آدمی پیغمبر دا شان نہ منے، انہاں دا رتبہ نہ منے، انہاں دی شان بھی کچھ گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں. لیکن جڑا آدمی پیغمبر دا شان اپنے پیٹ واسطے استعمال کرے پھر اس میں بھی مسلمان کہنا جرم ہو سی. دابم بیا جرم زما عزیزان. ما خبره یو شروع کړې وه، بیا به وروسته خپل خبر مضمون ته راځي. ملایکې ګرځي، تپوس ته وشو چې کوم ځای کې یا الله داسې یو ټول به ملایکې ورته وایي یا الله هغې کې خدا سے خلق مو چې دې له راغلي چې وګورو چې په د جلسه کې به څه ویلی کېږي، یعنې سی ډي والا. ښکاره خبره ده، ما خیال دی حدیث کې مراد هم همدا شی جی. سی ډي والا راغلی دا غریبانو ډیوټي ده. نو چې ګورو چې دې جلسه کې به څه چلی. الله ورته فرمایي چې کم خلق خاص په شوق راغلیو د هغې د برکته سی ډي والا مو بخلی شي. بیا ملائکې ورته وایي پروردګاره ځینې خلق داسې په سړک تېرېدا او دا مجلس یې ولیدو راغه پکې کېناست. الله ورته وایي دا خاص شایقینو د برکته د دوی د برکته مې د لارې تېرېدونکي مو بخله. سبحان الله. الله شان داسې دی وروره چې په مهربانۍ راشي قیامت کې یو سړی به داسي وایي بجي منځونه یې کم دي. الله به وایي منځونه یې کم دي،
سړی خو بخو او چرته نفلونه وګورئ او هغه نفلونه په فرضو کې مجرا کوي سبحان الله د هغه د مهربانۍ اندازه په څوک لګولی شي بھائی فرض کم دي وایي جی فرض کم دي وایي چرته نفلونه وګورئ هغه په فرضو کې مجرا کوي بله مهرباني پې وکړئ ویا کومې بدۍ چې کړي دي که نه بدۍ ورته په نیکۍ بدلې کوي ګناه ورته په نیکۍ بدله کا په دې خبره پوه نه شوئ ګناه ورته په نیکۍ بدله یا الله ګناه په نیکۍ بدله کوي پرېږدئ شان دی زه خو ځکه وایم چې الله اول وپېژنئ خدای راستی کوي تاسو پېژنئ دا خلک توحید چغې وایي دوی په دې جوماتونو کې هم که راپاسي او توحید منئ او ضروري ده او توحید پکار دی دا خسکی چرګان به ځان نه جوړوئ چې بې وخته بانګونه وایي د سبق چل به زده کوئ چې چاته به د توحید سبق خیر څنګه زما په دې خبرو پوهېږئ د توحید د سبق چل به زده کوئ بیا د الله شان د هغه جلال دا به د سړي په ړه کې کښېنې چې د دې کائنات یو مالک دی چې د هغه دومره شان دی او دای جلال دی او دای جمال دی چې د دړه کې دا نه نوځي چې زه د چا بنده یم د هغه شان دا دی د هغه جلال دا دی د هغه جمال دا به ورته په ړه کې نن د توحید په مسله کې ما ته دا خلق نو مسلم ښکاري پوهېږي پرې چې دا څوک پکې چغېږي ما خیال دی ستا په پوله نه دي تېر سړی راوله کېنه ورته وایه چې پرتو حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان پرتو حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر دئی پرتو حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر دئی یا اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمک و اسمان کی نزئی او بل طرف تا در حریم سینہ حیرانم کے چوجا کر دئی مولانا روم بری وے بے بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا قسم دا زین اوشلا رمی بار رو باس وی سیرا دننا پکیو گورا نو زما زړه خو دننه یا الله ستا کور دی نو ته ستا کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه زما زړه ستا کور ستا په کور کې د بل چا کار نشته چې بل پکې تبر اوس دا شی به اله کېږي چې ته مین شې عاشق شې هلکه خبره واوره تاسو نه یو مسله تاسو همیشه د پارا سړی مینیږي په څه شي ته وایه جی صاحب په څه شي مینیږي وایي وګوره دا الحمد لله رب العالمين الحمد بس چک شي خبر خلاص شي
لفظ حمد الله د خپل ځان د صفت د پاره ولې غوړه کړی. مولانا ابوالکلام آزاد دې ځای کې لیکلي ده یو نقطه، وای لفظ حمد د چا په تعریف کولو کې د دې نه ښه لفظ بل نشته، دا ډېر اوچت لفظ او همیشه دپاره اوچت تعریف د اوچت حسن کېږي. په دې خبره پوهېږئ؟ د اوچت حسن اوچت تعریف کېږي. نو ابوالکلام وایي چې چونکې هلته حسن ډېر اوچت دی نو لفظ د تعریف هم ورته ډېر اوچت راوړی او کیوں نہ ہو جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو. جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو. دا عشق نگاہ ہمیشہ دا پارا پا حسن پریوزی چرتا چه خیستا شئی نو نگاہ دا عشق باغی ہو. اس مختلف امزجه دی. سوک زمیدارو گورا غوی چه خیستا گوری خوخشی، میخا خیستا گوری خوخشی، دا چا بنگلا خیستا خوخشی. ہاں ہاں دا سب سوک انسان چه خیستا گوری آہو چشم والا باغی ہو. اس د دې ټولو سيزونو خلاصه دا ده چې د عشق نگاه همیشه په حسن پریوزي. هغه حسن چې په عرش کې وي. اوس راشه دلته دا حسن چې نن دی او سبا به نه او ته لیونی کړې، دا حسن نن دی سبا به نه او تیلې ونه کړې. اوس دا حسن چې چا پیدا کړی دی او نن او سبا به دواړه او ټول عمر به یو شانی چا بلا څنګه. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ اوس په ایمان یې وایي چې تاسو چېرته عشق کړی کړی یو سړی مړو قبر کې ورته ملایکې راغی من ربک هغه وروره څه رب رب کې چرته اون وړای روټۍ بنئ. ملایکې بیا ورته وایي من ربک دا څه بلا راغلی ده من ربک وی رب نه پېژنم یو وړای روټۍ راکړي وګیم. حدیث کې نه راځي من ربک وی ها ها لا ادري ستا رب څوک وها لا ادري هاي هاي زه والله که پوهېږم چې رب څه ته او ته په څه پوهېږې. زما او ستا عشق شنې چای تورې چای یو وخت روټۍ یو 10 روپۍ یو 20 روپۍ دا زمونږ عشق دی. چا شنې چای را باندې اوس کلی صاحبه دا ډېر ښایسته او ښه سړی، چا تورې چای هو دا خو اولیا کچارا باندې روټه غړو چې دا خو بالکل غوث دی. کور سره لګي نقد امراکې نو بعد جنت ټیکټ ورته غټ په جیب کې واچو ما زمونږ شکتا عشق دیتا نه وي. عشق چل بس د قید چانا د عشق چل بس د قید حضرت بلال نا دا عشق چل بس د قید ابو هريره نا دا عشق چل بس د قید انصار د مدینه نا. څنګه عاشقان مدینه کې لګیا دي خندق کني عاشقان د محمد رسول الله. درې ورځې وشوې روټۍ ورته نه ده ملاو شوی، بیا هم لګیا دي مورچې کني خپلوان ورته راغلي دا ستاسو اسلام دی او دا مسلماني ده. نن درېیمه ورځ ده نه روټۍ شته نه خوراک شته او بیا مورچې کنئ. راځئ بیا کفر ته راشي هر څه بیس بسیار دي. هغې ورته د مورچو نه سر رابار
هشک ګوره اوس ورته وایي نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا وای زمون خپلوانو یارانو رشتہ دارانو نحن الذين بايعوا محمدا مونږه هغه خلق یو چې مونږه بیعت کړه د جناب محمد رسول الله سره متشي على الجهاد ما بقينا ابدا په جهاد باندې چې تر څو ژوندیو مونږ پیغمبر سره بیعت دروټای د پاره نه کړو چې ګینه مونږ دروټای نه ملایږي نو مونږ به بیعت فسخ کوو یا به د پیغمبر مرګتیا کوو شک بده نه ځه دا شک ابل ورځ زمونږ علاقه کې یو سړی ته غوښه چرته ګرانه ملو شي وګورئ کنه مونږ وی چې دا جرنیل صاحب خده لګارزانی بشي دا وګوره د 3 روپو غوښه دمره ورته ضروره داس چل ده چې مونږ وی ټایم صفت کړی د جمعې پر ورځ ما ورته وی وروره خبره ده چې زویم په پاکستان کې یو وخت د روټۍ وي او یو وخت د نوي د ملاستې توشک دی وي او بړستن دی نوي غوښه د میاش په سمراته نه ملاویږي خو د مل قانون د قرآن وي ما د جرنیل صاحب صفت د دې وجې نه دی کړی چې غوښه ارزان کی یا ګوپیان ارزان کی یا باټینګړ ارزان کی ما د جرنیل صفت د دې وجې کړی دی چې 10 کاله د پاکستان په حکومت کې هر څوک چې راغلی دوکه یې کړی او وخت یې تېر کړی او انشاءالله دا راته دوکه باز نه ښکاري دغه آواز چې د غل نه بلاس غوسیږي زناکار به سنګساریږي شرابي به په درو وهلی کیږي صدر پاکستان پر ریډیو ټیلیویژن دواړو باندې اعلان کوي چې ما د نن نه دا قانون کو دا سیره د 150 کالو د پاکستان د په سر ده تاسو خو د ټیپر او د باټینګرو خلک دي دا خنه ده نه د سړی اسلام ته به ګورې دین ته به ګورې ټیپر او باټینګرو ته به نه ګورې کم شی چې ګران دی مه خوره نو د لوږې خو نه مړ کېږي ما ته ګورئ په ایمان وایي دا سره باټینګر مونږ نه خورو نو مړه به شو یا ګوپیان مونږ نه خورو نو مړ به شو هلکه چې ګوپي ګراني ټیپر اله چې ټیپر ګراني کچالان اله کچالان ګراني الوګان اله چې دا ارسه ګران شي وړون چرګ په هوا وړون چرګ څه ته وایي وکې دی اوګه په غوړو کې لږه بګار کا او مساله پکې واچوه اوبه وخوټ کوه او دا بګار ور واچوه خوروا شوه روټۍ ماته که او دا خوروا پې راواړوه پکې ماته که او صاحب ووه فضل العائشة تاسو کمقل پیغمبري طرز باندې روټۍ وخوره ګوره چې څنګه مزه کوي خوروا وکړه لاندې سکړک مات کا او دا خوروا پې راواړوه دا چا ویلي دي فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام جناب محمد رسول الله فرمائی د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو داسي اوچت لکه د ماته کړه روټه فضیلت چې پټولو روټو اوچت کلا کلا اډو کې چخري داسي 1950 ټیکا پرې ز
ډېر اګمال کړو سره چې کله یو ځای شم روټۍ نو زه اډوکې درته روانم داسې ستاسو دوا په کار ده ما ته ویلی نشي ځکه ای پوه دي چې دا ډېره ناړي دی او خبره چې دی جواب چاته پرېږدي نه داسې ما ته کو داسې چورک ولې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دې کې مزه ډېره بس خوله بیا ټپه شي کرک غلی شي تاله په دې کې مزه ده چې صاحب په ولاړې د پلیټ لاس کې نیولې او د خدای په قهر اخته یو لاس کې پلیټ په بل لاس نوړی ماتوي او ماتول هم نشي بیا هلته چوکه کوي نو په لوی غم اخته کو سټکورې شي خو چېرته کښېنه که نه نو اوس مونږه داسې ماحول کې یو چې خامخا به ورسره پکې راځو چې راځو وروره یا خو چېرته په ځمکه کښېنو یا کرسی رانږدې کړم او بس کښېنو دا ټول ولاړي به داسې اکو بکو کې زه په ناستې کوم شی مې خوښي رانږدې کړم یو ځل راته یو سړي وویل مولانا صاحب دا ټول ولاړ دي او ته ناست دی ما چې زه انسان یم ځکه ناست انسان یم ځکه ناست اوس د دې مفهوم مخالف چې هر څه هلې نور څه مې ونه وې ما چې زه انسان یم ځکه ناست پوه شو بس غلی تر اخره پورې بیا کړنج ونه نو په دې غضب اخته دي مونږه پیغمبري شان کې چې کومه مزه ده اوس دا مزه به همغه چاته پته لګي چې چا د محمد رسول الله د عشق دامن نیولی دا تپوس ابو هریره نو نن تاسو تم زه حدیث بیانوم د پیغمبر ځان ته وګورئ چې تاسو باندې څومره اثر کوي ځان ته وګورئ ابو هریره یو ملنګ دی لنګې والی دی سرتور سروخ پی ابلخ پی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چرته ناستی دی غلی غوندې ناستی هغه خبرې کوي او دا ابو هریره په زړه لیکلی کېږي یو ورځې لس ورځې شوي دي ابو هریره ته روټۍ نه ده میلاو شوی اوګه اړکه خیال وکړو چې زه خو چاته ویم نه چې ما روټۍ ته بوځه خو مونځ شدې پیزار سره به ودرېږم که چا راته وویلې چې راځه نن ما سره روټۍ وخوره ورسره به روان شم کینی چاته ویم نه چې زه وږی یم لس ورځو نهار دی چاته وایي نه چې زه وږی یم و ظالمانو تاسو سره د کلونو سټاک پروتي او خولې پورې ایرې مږي چای د لوږې مړه شو د دې لوړګي یو ډېر لوی مالدار دی ونو ډېر لوی مالدار دی هغه ماته یو ورځ وي چې ملا صاحب تپوس مکه لوږي ووالمه او د مالدارۍ مثال یې ما ورته وویل چې داسې څه کار دی وی ملا صاحب تنګۍ به مې نه لوږي ووالمه چې دلوسي کړوسي کودي پردي ټولو ته د هغه مال کافي کېږي لیکن ما ته وایي لوږي ووالمه ابو هریره د لسو ورځو نهار دی پیزار کې ولاړ دی او چاته نه وایي چې لوږي ووالمه عشق دې ته وایي سار را پاسې کلونو سټاک در سره وي کلونو اوړه وي غوړي وي کپړې وي چینی وي چای وي پیو پیسې وي کاروبار دې چلیږي بازار ډېر مټه دی بازار ډېر خراب دا دکانداران دي دا ټول د بازار وایه جی صاحب صادرونه نه خرڅېږي بازار بازار ډېر خراب ما ته داسې مه کوه بازار ډېر ښه دی ډېر څه چې راله الحمدلله په رزق کې د مارغه عقیده پیدا کړي مارغه وګوره د شپې په ونه کې کینی
سار چې رڼا ولګي د الله په توکل راوړي څوک ورته نه راغلی چې راځه چای وڅښه یا راځه روټۍ وخوره یا ترکاري پخه ده مرغله چا ویلي ده خو چې راپاسي او والوځي قدرت ورته چلته انتظام کړی بس راشه اسباب برابر کا او کېنه د الله په توکل باندې ته ګوره چې دا رزق تا پسې رامنډې وایي که نه وایي مونږ مولیانو ته وګوره لغوندې لیړم خدای سره جنګولی دی چې په جوماتونو کې ناست وي دې پروفتن دور کې دینم کوشش کوو چې راټینګ کړی روټۍ مونږ پسې منډې وایي ګټۍ یې تاسو خورو یې مونږ ګټۍ یې تاسو اغوندوی مونږه که په ژوند دې رانه کې په تختای در نه وباسو کړه دې ښه او که بدي ماله به یې راوړې کړه دې ښه بخلی هغه ورځ ما ته چا وویل وی مولانا صاحب دا ښه کار دی چې دا تاسو په دې اجیرو دا پیسې اخلئ ما یو چې ډېر ښه کار دا خو بد کار نه وی څنګه ښه کار دی جي شریعت کې شته ده ما وی چې ته په ایمان یې وی چې ستا کوم کار د شریعت دی چې دې ټکي کې ما نه د شریعت تپوس کوې ستا کوم کار د شریعت دی ظالمانو دا ګند خو تاسو جوړ کړی تاسو په ایمان ووایئ چې خوشحالي در باندې راشي نه دی جماعت یادي نه دی مذهب یادي نه دی مولا یادي نه دی طالب یادي دا ټیک ده دمان کنجران لپنگان لچگان لوفران دا دی یادي در نګیر چاپیری تم ګډېږي خزم ګډېږي نرانم ګډېږي الکانم ګډېږي او غړمبار جوړي مولا غریب پاغه ورځ جماعت کې نهر ورځ کوي او اوس خو هغه اصلي دمان روک شو غریبان به د روټۍ د پاره ګډېده اوس د بینډ مخکې زمونږ معززین او شریفان ټول ګډي لښته یو طرف ته کې د هلکان ورته ته لرې مړه سم چل نه درځي ده که نه دوی ورته شو زمونږ دکان کې زه کله ناست یم چې زما مخکې ما زړه مې کې مې راځي چې ورته یم چې لږ ودرېږي هلکه وغږوئ ولې ما ملګري وویل چې دا څه ما پرېږده چې دا دیسي ډمانه مو ګورو که نه سمه زده کړې ده اوس دا معززین د زمانې ټول ګډي دوی چې کېني وایي د شریف سړي ژوند ډېر تنګ د شریف سړي ته شریف یې یو سړی چې د بینډ مخکې ګډېږي شریف دی او بیا په بازارونو کې ګډېږي شریف دی شرافت دې ته وایي ښځو سره په نکریزو کې روان یو ډولکي ته ګډېږي دا شریف دی شرافت دې ته وایي ابو هريره د لسو ورځو نهار دی او چاته وایي نه چې زه وږی یما خبره به مې هېره شي ما درس کولو چې که تا په خوشحالۍ کې جومات سره تعلق لرلی په خوشحالۍ کې جومات ته راتلی او خدای ته دې سجده لګولی او دا دی ویلے چھے اللہ کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل کہاں میں کہاں یہ نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی اے اللہ کجا غریب او کجا داستا مہربانی خدا داستا احسان علماء نیکان اتقیاد امت دا دې را جمع کړی وی د هغې دعوت دې کړی وی او د خدای شکریه دې ادا کړی وی ما به چرې تا ته دا دوا نه کوله چې خدای مړی پکې وکړي ما به همیشه دوا کوله چې خدای خادي پکې راوړي تاسو اوس په ایمان وایي چې تا کې مړی وشي 40 ورځې زما کور ګرځي پتنوس فروټ خورواګان غوړې روغنۍ اله زر لاس اوچته وای په بنیرای روح ناست دی چې فاتحه والی او زی ای خورځې زما چېټه جاري په 40مه ورځ صاحب هغه پتنوس هم ما کره راشي لوښي م را کره راشي هر څه راشي صاحب د تختې جوړه راته بیله میلو شي
د څلوېښتۍ جوړه راته بېله میلو شي، د کال راته مسواک تسپې مړه خوارک څه جوړه شي. دا د عقل خبرې دي. عقل کني زه هم چې د هرې مشین وي او ستاسو دا سرونه مې ورته داسې ایښوی دا خو سړی لرګی وردغه کوي که نه داسې خړنګ او چې ما د سرونه ور وړاندې کولی اوس د عقل خبره د عقل سر ځان پورې که لرئ ته په ایمان ووایه چې ته ناجوړه شي او زه ستا کور له ختم له درشم او سپاره ووایم او زه پوه شم چې که دا دعا کوم چې خدای دا سړی جوړ که او خوشحالي ورکره راوله خو ما ته د سپي نظر هم نه کوي ما ته د سپي په نظر هم نه ګوري او که دا ویم چې خدایا کار اخلاص کا نو زما ختم دوا دا حکم چې تا دې خدای جوړ کړي زه به څه وایم زبان تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ستا کور رانه دو کې زما کور جوړي زه ستا کور څه کوم چې جوړوم زم چې ستا وران خدای خو چې زما جوړ دا ګن چا جوړ کړی دی دا تاسو کړی خوشحالي رااله جمعه تراش خدای ته رجوع شي دا ملنګان دا پدې پرفتن دور کې دا کتابونو او سپارو ویلو والا راشي دوی سره کېنئ روټۍ ورته وکئ دعوت ورته وکئ دا مېلمانه دي د چا مېلمانه دي دا د خدای مېلمانه دي دا د خدای د کور څوکیداران دا د خدای د قرآن څوکیداران دا د محمد رسول الله د حدیث څوکیداران دوی سره کېنئ خدای دوی سره دی دین دوی سره دی مذهب دوی پیغمبر زمانه دا ابو هريره د لسو ورځو نهر دی صحابه ټول لاړ کورونو ته ابو هريره ته چا ونوي چې ما سره لاړ شه غیرت امدان گوارا کولا چې زه چاته ووایم چې زوګه ما روټۍ لبوزا ناګهانا د جناب محمد رسول الله په خیال ورته وی ابو هريره را تخکاری چې وګي و یا رسول الله خیر ده وننن درنگ لاغر غند ده راتا ہوگی اخکاری ورشکورتا بی بی فاطمه تاوایا چی تاسو چکم چیلائی لشلی دا نو آغا ده چیلائی پینن مونگ لراکا ابو هريره کور تلاړو درخواست وکړو چې حضور آغا ده چیلائی پای غواړي یو پاو قدر پای د لرګي په لوخي کې ورته ورکړی شو مسجد نبوی ته راوړې حضور خدمت کې پیش کړې چې جی دا پای ملو ورته ویا ابو هريره ورشاغ اصحاب صفو تمواس کا اصحاب صفا دغه وخت کې د دین طالبانو دغه کسانو چې ځانونه وقف کړیو د محمد رسول الله نه حدیث د کولو د پاره حدیث د کولو په دغه ورځو کې د اصحاب صفو تعداد 400 ته رسیدلی او ابو هريره وی یا رسول الله اصحاب صفو ته ولې आवाज کم وی هغوی ته مو وایه ما د پایو دعوت کړی دی هغوی به م لږ ابو هريره وی واوا د لسو ورځو د نهر ما او 400 اصحاب صفو پاو پایو ته حضور راغواړي حکم په منډه لاړ اصحاب صفو ته وی راځي وی ولې وی حضور دعوت کړی ټول راغواړي د دین طالبان نن 15 طالبان چې په لار رواني تاسو د خپل نظر ته خیال وکړئ چې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ 15 طالب
درې طالبان، لس طالبان په لار رواني، ځان ته وګورئ چې تاسو په کم نظر ورته ګورئ. او لس طالبان، الله اکبر، او که 200 اجلاګان په لار روان وي، خیال مو مرته نه راځي. طالبان حدیث کې راځي طالب چې په لار رواني ملائکې ورته وزرې غوړي، ملائک ورته وزرې غوړي. د الله په نزد د طالب هغه مقام. اصحاب سفرا له ټول کې نه جی دعوت ہے. حضور علیہ السلام فرمایله ابو هريره دا پای په دوی تقسیم کا. ابو هريره وایي چې ما رومبي سړی لا څه وخت کې پای ورکړه، نوړه مې په درځې دوشو چې بس خلاص کړه. هر خو ګوما په 400 کسانو هغه لوښی داسې وګرځېده، ار یو په مړه خېټه اوسکل. او چې تر ابو هريره پورې راتله نو مغسې پاو پای پکې و ما پیش کړل خدمت اقدس د جناب محمد رسول الله کې جی تاسو اوس کې. حضور علیہ السلام راته ابو هريره توس کړه د درځيږي چې جوړ خلاص کی توس کا. حضور صلی الله علیه وسلم وکلا کلا خوشتوی کوله صحابه سره الکان بناست پیرابه یا ابا عمر ما فعل النغير. ابا عمر استا بلبل څه شو خوشتبی. بډای خزا ورته رااله و یا رسول الله زب جنت ته څنګه وې زړې به جنت ته نځي. وای مې زب نظم وې ترورې زړې به جنت ته بالکل چې ښه خوشتبی وکړه. وې الله باندې چې تدسي بډای جنت ته لاړ شي نو جنت په مزه به څه پويږي چې جنت لزینو دا 13 کالو بشي بیا بلاړه شي جنت په خوند هم پوي شي. اوس بوډا سړی له ته ګنډېرای ورکنو چې راخلي را بده ګنډ جنت عيش تا د جنت عيش تا واغه سي صحت هم پکار نو کلا کلا. حضور فرمایل ابو هريره تم اس کا وی جی تاسو اس کا. ابو هريره په مړه خېټه اوسکل چې داسې ک بیا وزا ابو هريره چې نه شخلاصوله بیا کوړتا یو دا معجزه و د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. عائشہ ابو هريره ته ویا ابو هريره تا ما ته ولې نوې چې زوګه ما 100 ورځې نهار ګرځې او ما ته نوې. ابو هريره ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي نه مې د روټۍ پروا شته نه مې د لباس پروا شته نه مې د عیش او د عشرت پروا شته. شوق مې دا دی پتا باندې ما شوق مې دا دی چې ستا خبرې وې زما په زړه لیکلې کېدلې. عشق کې دا شاګردي باندې عشق کے بعد دا حضرت ثوبان شاگردی کہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی یا ورځ پیغمبر ورته ټول ورځ ملاو نش ټول ورځ ثوبان په جړا تیر کړ ځکه چې محبوب نه دی لیدلې محبوب یې ونلی ټول ورځ په جړا. تاسو په ایمان دی دنیا کې تاسو چې چرته دوستی او آشنا دي کال پسې چې وګوره او بخیر یاره ډېره موده وشوه نه مې لیدلی چې غاړې ورکړي داسې نه په دې املا اوس دا نه وی چې دا املا داسې کړي هلکه دا څه خر دی چې په ملا یې ټپې خوار شي. چېرته کوم دا هیپیز امریکنیان وغیره بې لیدلي چې غاړه کې دا چل کړی دی په دین دا چل ملو شو ډېر دا چې زما جاني دوست او ډېر مې یار دی. ما ته په دې قبرونو کله اتفاق کیږي چې دا ډېر کلک یارانی او یو تی مړ شي او نورې په قبر ولاړي او بیا ما غوندې اناړي پکې نو زه ورته یم پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. زما دا یاران
چې ما زه مړ شم دوی خو به د ګلونو څادرې ماله په قبر کې وغوړوي خو چې مړ شم بله زما په سینه خاورې راواچوي او دا فیشنیبل یاران چې دي دا خو خاورې هم پرې نه اچوي لرې ولاړې او د جینکو غوندې رومال سپېږمو ته نیولی دي چېرته د قبر ګرد سپېږمو ته راځي کم ځای ته لاړو کم ځای دې پرېښو ته تې کم خوا روان شو په کارو چې ته دې قبر کې ورسره پروت وی یاري یاري څه ته وایي یاري دې ته وایي یاری دیتا ہوئی چې حضرت صوبان ټول ورځ حضور نلید په چړای ورځ محبوب را نورک دی محبوب را نورک ما خامي چې ولید بیام صوبان جاړي بیام جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې صوبان اوس خو دې زه ولیدم کنه نو اوس ولې جاړي ورته یا رسول الله اوس په یو بل ټکي جاړم چې د مرګ نه پس د قیامت ورځ شي خلق جنت ته لاړ شي او زم چرته جنت ته لاړم نو یا رسول الله ته خو به چرته په لوی مقام کې ناسته نو زه به داسې جنت سکم چې چرته تا نه وینم خیال د صوبان د جذباتو باندې قرآن راځي عاشق سړی چې د اسمان نه داغه دړه تسلی کیږي د اسمان دا ستا سړونه چې نن پړک وي د عاشقان نه قسم په خدای کټو کې کوم خپه نشي او زېما یاره په خدای باور چې په دنیا د خدای کې ما سره اډو څه شي فکر نشته سار چې زرا پاسه ما دا فکر نه چې چای پکار بچته یو پیاله را پیدا شي ترکاری مرکاری چرته برابر بار روز بس د خلکو ته ګورم څوک داسې دي څوک داسې دي څوک ټول لیوني دي بل پلانې شي ګران دي ما دې خبرو سره څه دا ځای چاره کړې ماته چا در کړې خدای ستاسو دا ځای چا سورې کړې خدای الله دا سره پاره خوراک او دا جبه سره پاره خدای وي دا جبه خبر ولنه کمکلا خبر نه خدای وي دا ځای دا مال راکا نو په دې لاره به صاحب د نعمتونو یو کاروان دې ځای ته روان خدا ځای زما کا دا دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے بدایو جب زما کا نو زبستای او زما ټول نعمتونه بستای باقی ما خپل در کړی دا چې وخت راځي ټیک رزق بدل رس د چا خپل ګندلې شوی دا بیروټای پاتې شوی دا زما کا پدې د بل چا صفات مکا پدې به زما صفات کې زکه دا زما د پاره دا ما تعالی گویا کړی پدې زما صفات کوا باقی دی حلقه بده رنگ رنگ سيزونه رواني ستات جبا ټوله ورسته کار کې سیوا د شیطانت د دوو د جنگولونه د بکواسنا د خرافاتونه د فضولیاتونه سیوا زمون جبه په بل څه خو پناه یو صوبان قرآن راغا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے صوبانا چاچ پا دنیا کے دا محمد رسول اللہ خوانی ولیوا او پا دنیا کے پی مینو نو پا جنت کے با محمد رسول اللہ سرئی جانا مانا عشق بدا سے بس یو ٹکے بلوا
توحید امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تقریر کوي په منبر ولاړ دی او یو سړی را پاسې ده و امام صاحب نه جنت پکار زما خپل کور داسې دی چې په شلو جنتونو نه ورته نه مې د جنت حوري پکار دي ښځه مې یو داسې ده چې په سلو حورو نه ورته. نو امام فخر الدین رازی ورته وایي چې څه شی غواړي؟ وی په خدای مینم خدای غواړم که خدای راته ځان ښیي خو مسلمانېږم کینی والله کې مسلمان جنتونه څه کومه او نعمتونه دي او صحبه خوراکونه او دا مونږ چې تقریر کوو که مونږ ویرونو داسې قالینونه وی پکې او داسې حورې به یو غلمانه قرآن هم په داسې خوند خو نه ده بیان کړی ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هغه ورور نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانا. نو څه غواړي؟ په خدای مینم که خدای راته ځان ښیي مسلمانېږم کینی بالکل نه کوي. امام فخر الدین رازی وایي چې دا خو زما اختیار کې نه دي چې خدای پاک درته ځان وښیي. وایي زه داسې کېناستم په دې زړه کې راته القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان وښیي. امام فخر الدین رازی ورته چې بالکل چې ته مسلمان شې خدای به درته ځان وښیي. وی لیکلي راکا لیکلی راکا. امام فخر الدین رازی بیا داسې مراقبه شو وی ورکا لیکلی ورکا چې بیګاله شو سړی مړ شو لاړو خاخه. امام فخر الدین رازی صاحبا په جړا ځان مړ کو چې خدای ما خو دې سړی ته لیکلی ورکړي وعده مې کړی و چې الله تبارک ورته ځان ښیي نو ما خو اختیار کې خدا نه و. د شپې نیمه شپه ده چې سترګې پټې شوي دي څه ګوري چې یو بهترین تخت دی او دغه سړی په تخت ناست دی او امام فخر الدین رازی ته یې وی چې راشه صاحب خفه کېږه ما او تا چې کومه وعده را سره کړې وه په همغې خدای خوشحال کړم. توحید دیتا نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش. دا جنتنا و حورے و غلمانان دا لالچ قرآن په اعتبار د تبایع د دنیا سره ورکړي. انسانی طبیعت تقاضا دنیا کې دا ده چې وروره ښځه دي وي او خوراک دي که نه مقصود بذات شی د مسلمان په ژوند کې د خدای رضا لټول. امام ترمذی یو مستقل باب دی باب السوق فی الجنه. په جنت کې به بازار وخت کې دا جنتیان به ټول داسې ګرځي را ګرځي خوراکونه به یې فوټوان به یې سس به یې ها 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 ها. الله به ورته وایي هلکه خوشحال یې څه کمی نشي ډېر خوشحال څه پاتې به یې ګورئ وایي یا الله هېڅ نه دي پاتې ټول نعمتونه ملاو. الله به ملائکو ته وایي زما او د دې منځ کې دا حجابونه لرې کړي چې حجاب لرې شي د اهل جنتو ته به د خدای دیدار وشي چې الله ته داسې وګوري ټول به سرنګون شي. وایي به یې پروردګاره دا جنتونه او دا نعمتونه خدایا دا ټول در پاتې خو چې دا مزه یو ځلې بیا نو اوس خفه نه شئ که تاسو عاشقان وی دې ټکي به ډېره خوند درکړی چې په چا مین وی که نه مین چې د دنیا نعمتونه د معشوقې د یو نظر نه قربان دي شي که نه روټي خلاصو شي دي یو نظر. اوس دا مزه رحمان بابا نه تپوس چې د معشوقې یو نظر پاغه د دنیا نعمتونه قربان شي
اوس اهل جنت ته د خدای دیدار کېدل د دې څومره مزه وه الله دې مونږ ټولو ته نصیب وای دل سوزی بزما حل در معلوم شي دل سوزی بزما حل در معلوم شي کتما غند بے دل لوز دل بر آشنا تما توی چې تما پسې مړ نه کاش چې ته زما غند عاشق وې او زستا غند معشوقه وې بیا به ما تا ته ویلی وې چې د دې عشق څومره اور دی پسینه دل سوزی بزما حل در معلوم شي کتما غند بے دل لوز دل بر اوس 1 کروڑ روپو شعر دی تمام تن میں درنجو پسے رڑوے تمام تن میں درنجو پسے رڑوے خو پماد تور سترگو یو نظر کاش زما دا بدن درنجو غندی رشوے خو چې د یار د تور سترگو یو نظر پماش توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے زما عزیزان خبر یو نکتا باندې بس کو چې د عشق نگاہ ہمیشہ په حسن پریوزي نو راشي چې په هغه حسن مین نشو چې کم حسن لباړو زوال کم حسن په ټول عمر په یو حال هغه صرف او صرف د خدای ذات کې دی والله وای شاه ابن ادهم د نوابه لباس بدل کا یا نادان ازان د محمد د چمن گل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کړه کړه په عشق د یو کې عاشقان فزان لکه یو ظلمنش یو طرف پیدا تیز که په خدای دی باور وشي چې په دې ځمکه ژوندو خلکو په خوب کې الله لیدلی دی او د هغه کسانو نه یو مولانا نصیر الدین غرغشتوی هم و په پخوانو کې امام ابو حنیفه هم په ژوند درته به وښیزه پیغمبر سره د رابطه پیدا کړه چې سترګې دې پټې شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت به درته نصیب شي او د رسول الله زیارت داسې ده چې شیطان د هر چا په شان ځان جوړولی شي خو د پیغمبر علیه السلام غوندې ځان نشي جوړولی دا الله کرم مد نظر په ځان ویم ما سلور کرته رسول الله په خوب کې لیدلی سلور او یو زله مطلب یو کمره کې ولاړ دی او زمون استاد محترم دی مولانا عبداللطیف صاحب دا په دروازه کې ولاړ دی ما ته وی چې حضور علیه السلام دننه دی چې زه ورننه وتم د رسول الله ما ته راغاړی و سلور ده اوس ډېره موده شوې ده چې بیا مې نه دی لیدلی زړه کې دا ویم چې ما کې څه کړچ راغلی یا د طالبګرۍ زمانه کې ابا ما دا لیدو اوس څه چل شوی یا تاسو خراب یې یا زه خراب نو عزیزانو دا څیزونو مزې الله پاک رابطې پیدا کولو نه پس په دنیا کې سړی ته نصیب کوي په دنیا کې امام حسین رضی الله تعالی دا هم یو محبوب او ډېر لوی محبوب د دې قربانۍ چې د کربلا په میدان کې د حق د پاره د کوم ور کړی دا تر قیامت پورې به د دې مثال پیدا نشي دا جړه او جنگنامه او رشید البیان وغیرہ کسی نه دي چې دا وایا ورته وجړه هغه د زمکه د پاسه
د بهادرۍ او بهترینه قلا والے مسلمان په تندي باندې د غیرت داغ لګولې ده چې ستا په تندي باندې شد غیرت نشانی چې ستا مشر د یو باطل په لاس کې لاس نه دی ورکړی. نو زما عزتمندو محرمو ختم شو، سبا لسمه ورځ ده، ادیرو ته کلاړئ په ادیرو بمو بم اچوئ، دا د جاهلانو رسم دی. هسې لاړ شه تلاوت وکړه، هغه د هغې په روح باندې وبخه او دعا ورته د مغفرت وکړه، ځان ته دعا د مغفرت وکړه. دا ښه کار دی، بد کار نه دی. قبرونو ته ځه، زیارتونو ته ځه، هلته چې لاړ شي کونجیانې مه شړنګوه، سجده جاروګانې په ځان مه مږه، کاڼي په ځان مه مږه، قرآن ووایه، د هغې په روح وبخه، هغې دپاره هم د مغفرت دعا وکړه، ځان له هم د مغفرت دعا وکړه. راځه دا ښه کار دی، دې کې بد کار نشته. خیال دې راغی؟ نفس مقبرو تتلونه اسلام منع نه ده کړې. هلته داسې حرکات کول چې دې ته مفضي شي چې سړي ته بت پرستي غوندې برابر شي. دا کارونه مه کوه. دې نه سوا مولیان زیارتونه نه مني، مولیان اولیا نه مني. خدای راستي مولیان په خپله اولیا دي، مولیان اولیا دي، نو ولی به څنګه ولی نه مني؟ ته خو یو ولی ما ته وښایه چې جاهل تیر شوی. شیخ عبدالقادر جیلانی دومره لوی عالم و چې د هغه په زمانه کې د هغه د علم ثاني نه وه. مجدد الفسانی دومره لوی عالم و چې د هغه په زمانه کې د علم ثاني نه وه. خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه دومره لوی عالم و. په اولیاءو کې خو جاهلانو ډېر شوی نه دی، خو ټول لوی لوی علما وو. خدای چې چا په خپله نه یې پېژندلی هغه بل ته ښودی شي. نو زما عزیزانو دا ټول څیزونه به هله کېږي چې تاسو علماو سره ربطي، علماو سره تعلقي. کله کله جوماتونو کې قرآن درسونه شروع کوي، امامانو نه علماو نه کار والی ست زده کوي چې الله دین او دنیا زمونږ ستاسو دواړه ښه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه اجمعین. دعا وکړئ چې الله پاکستان کې د قرآن نظام په صحیح طریقې سره رایج کړي. اے الله کوم خلق چې د قرآن نظام راوستو دپاره جدوجہد کوي، خدای د هغې ملا مضبوطه کا، خدای د هغې ملا مضبوطه کا. چې څوک رکاوټونه پیدا کوي